السلام علیکم زما د یوټیوب ملګرو امید لرو تاسو به ټول روغ جوړ خوشحاله او ښاده او آباده به د یوټیوب ملګرو ټول نومبې خو تاسو ته ښکاري په دې ویډیو کې چې دا واشنګ ماشینونه دي 1 2 3 4 5 واشنګ ماشین دلته لګېدل دي. تاسو به ورکې وایئ چې دا څنګه چل دی، دا کور دی که دا څه شی دی؟ تش واشنګ ماشینونه دلته لګېدل دي که نه، خو دا تش واشنګ ماشین نه دی. دلته راشئ دی خوا اخوا بیا دلته دی خوا راشئ اوس وکې ده دی خوا نه دی خوا. اوس تاسو به ډکې وایئ که نه چې لکه دا څنګه چل دی، دا کور دی که دا څه دي؟ دلته چې دی نو واشنګ ماشین لګېدل دی. نو دی خوا راشئ زه تاسو ته څه ښیم. دلته نه ده هغه خو واشنګ ماشینونه دي، دا دلته لګېدل دی د کپړې اچولو. دلته بیا د اچولو دی، نو دلته کپړې لکه انځري کېږي، دلته کپړې انځري کېږي او دلته چې دی نو بیا دلته هم کپړې انځري کېږي، ځکه چې کسان دلته ډېر زیات دي پوه شوې. نو دې کې دننه کپړې واچي، کمبل هم خلک دلته وینځي، قالینونه هر څه دلته وینځي. داسې کار که نه چې لکه کور کې لکه دا تاسو به ډکوئ چې دا دلته ولې لګېدل دي، دا وړ غونته کې دوکان دی که نه، لکه قدرتي دوکان دی، ځکه چې لکه دلته به ته راشې او څوک به وي نه ښه، ته به خپلې کپړې به راړې، دومره پڼ به راړې پوه شوې د خیرو ډکې، او دلته به دننه ولي پوه شوې. او بیا به څه چل کې خبرې دلته لکه ته خو به ډکې دا وایې چې راشې زه به کپړې وینځم، دومره خیرات دی چې ته به پرې کې کپړې وینځې، دا څه خیرات دی؟ داسې کار به وکړې. دلته دا روکړې ماشین دی، دلته روکړې ماشین دی. ولکه تاسو ته زه لږ نږدې کوم، دا دلته د روکړې ماشین لګېدل دي، تاسو ته به ښکاري. تاسو ته زه نږدې کوم وکې ښه د روکړې ماشین ته وکې ده ښه. دا ماشین ښکاري تاسو ته، دا ماشین دا د روکړې ماشین ته وکې ده ښه. دلته به ته چنچونه ولیکم چې دا سره ماتې پیسې که نه، او دلته لاندې نه، دلته دا چې ځای جوړ شوی دی، دلته به لاندې د یوټیوب ملګرو دلته به نغد نوټونه به ولي لکه کاغذي پیسې که نه. نو دلته چې تاسو ولې که نه، نو بیا به دې ماشینونو کې به څه چالو کوې. ولکه ښه دا ماشین هم تاسو ته نږدې کومه، دا ماشین نه دی وی سم لوی بوج دی وکې ده ښه. وکې دننه پکې تاسو وګورئ که نه سم لوی بوج دی، دومره غټ ځای دی که نه چې دی کې دننه کمبل نه چې هر څه وروله پخپله پکې چېرته اونه دانګې مونږ خو ساده غونته کېږو خیال دی دلته هم بسوله او دا پې بندوه او پیسې اچوه او ډایرکټ به چې دی نو تا کار کوي، کپړې به درله وینځي. او اوس راشئ درې ماشینونه اخوا دي غوږ کې. تاسو به ورکې وایئ چې ته دی ګپ لګي که نه، غوږ کې دی دلته غوږ کې دی. اوس ښه درې ماشینونه دا دي، درې دي، او دا اوس واړه دي. زما چې څومره خیال دی که نه، زه هم لکه دلته په لومبي ځل باندې رالم، هغه دوه چې وو که نه، هغه کمبلو ممبلو دپاره، غټو قالینونو دپاره وو، هغه پې وینځي خلک. خو دلته چې دلته به کپړې وینځي، دا درېیم دي، ځکه چې کپړې د خلکو ډېر زیات څښه کېږي. قالین خو چې د میاشت پس 2 میاشتې پس یا چې ته چټۍ مټۍ که نه څښه شي، هغه هلک هلته وینځي. دلته به وړې کپړې به وینځي. او آخري د کپړو انجام به کوم ځای کې ختمېږي؟ دلته راشئ، د کپړو آخري انجام دلته ختمېږي. ها اوکې دی، د کپړو آخري انجام دلته ختمېږي. دې تاسو به ورکې وایئ چې دا چېرته سم پرې ښکاري، خیال دی. دلته به داسې کار وکړئ، کپړې به واچوئ او دلته به هم واچوئ. نو بس مخې سره دا تاو شي، او چې تو راتاو شي که نه مړه یو 3-4 منټه به دا به تاو برابر، دا به 3-4 منټه به تاو راتاو به شي او تاسو له به چې دی نو اوچې کپړې به بار روباسي. نو لکه دا غوږ کې دی ښه، دلته نه څوک شته نه څوک، خو صرف زه یم رښتیا، زه خو یم که نه هسې څوک نشته غوږ کې دی ښه. زه په هغې ورته چې راننوتم هېڅ څوک هم نه و. بس چې څوک راځي چې ته مړه ګنټه پس چې ته یو کس پکې راشي کپړې پکې واچي، ځکه چې دلته مړه خلک لږ دي که نه، نو آبادي کمه ده. خو دا چې ته زمونږ ملک که نه، نو دلته به سم رش و، دلته به هم سم قطار جوړ پوه شوې. خو دا د چې لکه سهولت دی، خو اوس به تاسو ورکې وایئ چې ولې دې خلکو خپل کورونو کې ولې خپلې واشنګ ماشینې نشته چې دلته راړي. تاسو به ورکې دا وایئ که نه. خبره د دې جواب تاسو غوږ کې دی، د دې خبرې جواب تاسو غوږ کې دی. تاسو به ورکې به خامخا به دا به ویلي چې لکه د دې خپل کورونو کې خپل واشنګ ماشین نشته چې دې دلته راوړي. د دې جواب تاسو غوږ کې دی ښه. تاسو به لکه ډکې دا وایئ چې یاره د دې کورونو کې خپل واشنګ ماشینونه نشته چې دې دلته راوړي. د دې جواب دا دی کېدای شي نه، ما ته څه پته ده. نو خبره دا ده ټیک ټاک ملګرو چې هسې وړوکي غونته کې ځای او ما ته ښه ډېر مننه، خوشحاله اوسئ، عزتمند شئ، قدرمند شئ او ډېر مننه. دلته انتظارګاه ځای هم پکې جوړ دی، خیال دی دا د انتظارګاه ځای هم پکې جوړ دی نه، دلته به انتظار کوې، دلته به کښېنې چې لکه مطلب او سیټونه یې جوړ کړي دي، کس پکې یو نشته رور مې دلته سیټونه میټونه جوړ کړي دي چې لکه بل کس راشي نو بل کس به انتظار کوي که نه، نو به داسې انتظار کوي. نو ډېر مننه، سلامونه، خوشحاله اوسئ، قدرمند اوسئ، د لوی الله په امان. السلام علیکم.